قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. یو خبر چې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات چلیږي، ډیر زیات وایرل دی، او دغه خبر د اسف خان په باره کې دی چې د اسف خان په باره کې ویل کیږي چې په هغه باندې یو لوی غم راغلی دی او یا هغه مړ شوی دی یا د هغه په کورنۍ یو ډیر لوی افسوسناکه حادثه راغلی ده. نو تاسو سره دغه ټول تفصیل دغه ټوله ویډیو شریکوم. قدرمنو اسف خان به تاسو ډیر ښه پیژنئ چې یو ډیر لیجنډ اداکار د پښتو په ډیرو ډرامو په ډیرو فلمونو کې هغه کار کړی دی او هغه خپل یو نوم لري چې هغه یو ډیر مشهور اداکار دی او د هغه د زوی نوم ارباز خان چې هغه هم د پښتو فلمونو سپر سټار ځان ته وایي، پښتو فلمونو کې کار کوي او هغه هم ډیرو اداکارانو سره کار کړی دی او نن سبا ډیر مشهور هم دی. د دوی په باره کې چې کومې خبرې کوم معلومات شیر کېدل چې پکې ویل کېږي په دوی باندې یو ډیر افسوسناکه حادثه مخې ته راغلې ده. نو قدرمنو دوستانو داسې څه خاص حادثه نه ده، د هغې مکمل معلومات مونږ کړی دی، د هغې مکمل تفصیل مو تاسو ته راوړی دی او هغه معلومات دا دي چې څه موده وړاندې د اسف خان میرمن یا د هغه بیبي د هغه ښځه په حق رسېدلې وه چې بیا هلته ډېر اداکاران هم ورغلي وو، دوی سره یې غمرازي هم کړې وه چې دغه واقعه په نوښار کې مخې ته راغلې وه او د هغوی یعنې د میرمنې مړی هم په نوښار کې خاورو ته وسپارل شو. دوی په ځایي اوسیدونکي د نوښار دي او د نوښار د دغه سیمې سره تعلق لري، نو ځکه د هغوی مړی هم همدغلته نوښار کې ښخ کړی شو. وختل مو چې د خبر د دې معلوماتو د دې تفصیل نه تاسو خبر کو، ځکه چې ډیرو ملګرو موږ سره د دې په باره کې هم رابطې کولې. ستاسو یو ځل بیا ډیره مننه چې تاسو د ویډیو تر اخره موږ سره پاتې شوئ. خوشحالي مو غواړم، د خپل ځان ډیر خیال ساتئ.